نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم با د نبوت نه وړاندې هم د بېڅوکه د ناچارو د یتیمانانو او د کونډو رونډو خیال ساتلو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله هم تجارت کولو او غون خاندان یې هم د تجارت سره وابسته و. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې ونه کړل چې دا مال دولت یې راغستی وي او نور تجارت یې پرې کړی چې دا مال نور هم زیات شي، بلکې داسې یې وکړو چې هغه مال دولت یې د غریبانانو د بېڅوکه خلکو د قرضدارانو په قرض کې ولګو او د ناچاره خلکو په مدد کې یې ولګو، د یتیمانانو او د کونډو رونډو په مدد کې یې ولګو. دویمه خبره دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دنیا سره زړه نه و لګولی، یعنې ډېر زیات مال دولت چې کله وله راغی نو هغې سره یې زړه نه و لګولی، بلکې هغه یې د الله په لار کې خرج کړو. نو موږ او تاسو له هم پکار دي چاله چې خدای پاک مال او دولت ورکړی دی نو زړه دې ورسره نه لګوي، د خپل سهولیات د خپل خاندان د بچو په سهولیاتو کې ضرور راولي استعمالی دی، خو داسې زړه دې ورسره نه لګوي چې روپۍ لګي او زړه یې خورېږي، بلکې د الله په لار کې دی او د غریبانانو او د یتیمانانو په مدد کې دی داسې خرج کوي څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو خرج کړی وو، او خصوصي توګه باندې دی په یتیمانانو او په کونډو رونډو باندې خامخا خرج کوي، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ډېر غټ زیری او بشارت ورکړی دی، او هغه څه هغه دا دی چې موږ په نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په جنت کې داسې یو لکه څنګه چې دا دوه ګوتې دي. نو خدای پاک دې موږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي چې دا کومه دنیا چاله خدای پاک ورکړې ده، مال دولت د حلالو ورکړی دی، خدای پاک دې زړه بله هم دغه شانتې ورکړي چې د خلکو په مدد کې او د غریبانانو په